ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني طالبان باید د کار ترڅنګ تعلیم ته هم اجازه ورکړي او ښځې بیرته زده کړو ته وروګرځوي، کنې دغسې عملونه به بیا تکرار شي لکه څنګه چې نوریې سره تکرار شول. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبان باید د کار ترڅنګ تعلیم ته هم عملي اجازه ورکړي او ښځې نجونې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ور وګرځوي. نوموړي ټینګار کړی چې د تعلیم بندیز نه یوازې د ښځو پر وړاندې محدودونه دي بلکې د ټولو افغانستان راتلونکي له جدي ګواښ سره مخ کوي. اشرف غني ویلي کار او تعلیم یو له بله بیل کېدی نشي. که ښځې یوازې کار ته پرېښودل شي خو له زده کړو محرومې وي، دا به نه عادلانه وي او نه هم د یو سالم او باثباته ټولنې ضمانت کولی شي. د بي بي سي پښتو د راپور له مخې اشرف غني په خپلو څرګندونو کې ویلي چې اسلام، کلتور او ملي ارزښتونه هیڅکله د علم او زده کړو پر ضد نه دي. هغه زیاته کړي چې د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې ښځې هم کار کوي او هم تعلیم ترلاسه کوي او افغانستان باید له دې تجربه ګټه واخلي. د رویټرز تحلیل راپور له مخې اشرف غني دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د نجونو د زده کړو بندیز موضوع د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ د اختلاف یوه اساسي نقطه ده. د راپور زیاتوي چې ګڼ نړیوال بنسټونه د بشري مرستو او رسمي تعامل دوام د تعلیم له برخلیک سره تړلی بولي. اشرف غني همدارنګه ویلي چې تعلیم یوازې د ښځو مسله نه ده بلکې دا د ټول ملت حق دی. هغه ټینګار کړی که نن ښځې له زده کړو محروم شي، سبا به ټولنه له ډاکټرانو، انجینرانو او متخصصینو تشوي. دا تشه به یوازې افغانستان ته تاوان ورسوي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د مهال چمتو کړی خبر تر بیا ښې چارې.